السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د ورځې سل ځلې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ووایي نو د ده کس نه به په دې ورځ کې تر ټولو زیاته نیکي د چا نه وي مګر د هغه کس به وي چې د ده نه زیات ویلي، یعنې دا تعداد پکې مشخص نه دی، نو څومره چې چا زیات وویل. دا حدیث هم بخاري نقل کړی او هم مسلم. نو راځئ چې د نن نه وروسته دغه کلمات د خپلې ژبې ذکر وګرځوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنې که چا زیات وویلی د ټولو نه نو په دې ورځ کې به د ده کس نه د چا نیکي زیاته نه وي. داسې لږ دا ځان سره امیجن کړه، یعنې په ټوله ورځ کې به ستا نه د چا نیکي زیاته نه وي. نو راځئ چې د نن نه وروسته دغه د خپلې ژبې اذکار وګرځوو. یو صحابي په نامه د حضرت قبیصه بن محارق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه پوښتنه وکړه ای قبیصه د څه لپاره راغلی؟ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل زما ډېر عمر تېر شوی او کمزور یم، تا ته د دې لپاره راغلم چې ته ما ته داسې یو شی راوښایه چې ما ته په الهي دربار کې ګټه ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي کله چې د سهار لمونځ ته وکړو نو 3 ځلې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ووایه. یعنی کله چې دا کلمات ته د خپل د ژبې اذکار وګرځوي نو پر کومه ډبره پر کومه ونه او پر کومه غونډۍ چې ته تېرېږي هغه به تا ته بخښنه غواړي. یعنی ته چې په کومه لاره تېرېږي، په کومه غونډۍ تېرېږي یا کومه ډبره باندې تېرېږي نو هغه به تا ته بخښنه غواړي. نو راځئ چې د نن نه وروسته دغه کلمات د خپلې ژبې اذکار وګرځوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.